سلامونه ستړي مشي، وخت مو په خیر. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د عطاخیریه بنسټ مسؤل مې راوغوښت او ورته مې وویل چې د سرطاني ناروغیو روغتون دې نه غواړم. وایي حسابونه مې ټول پرې وربند کړي دي او کومې پیسې چې اخلي زما په لاسلیک کې اخلي. هغه زیاتوي عطا هوایي خبرې کولې، دولتي ځمکه مو ورکوله، ویل یې بهر میشتې بیا مرسته نه کوي. خو چې ورته ومې ویل شخصي ځمکه واخله، هم بهانې یې کولې. وایي چې ځمکه واخلم روغتون به بیا په څه شي جوړ کړم. کله چې وپوهېدم غلا ته لار جوړوي، د ځمکې اخیستلو مې 1 میاشت وخت ورکړ. کله یې چې ځمکه واخیسته د قراردادونو په نوم یې کار نه پیلوه. مجبور یې کړم او د 3یم ځل لپاره مې راوغوښت او ورته مې وویل چې زه کار غواړم، خدای دې وکړي د خټو کوټې جوړې کړې چې د زکام ناروغان پکې تداوي شي. کله چې مجبور شو، اوس وایي ما له پلانۍ کمپنۍ سره قرارداد کړی. حکومت د دې بنسټونو د کارونو لپاره یو پلا به یې ټاکلی، طرزالعمل یې جوړ کړی او کله چې منظور شي د کارونو اجازه به ورکړل شي. عطا تر اوسه څه نه دي ویلي.